سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. حشمت الله شهیدي د راستنوونکو کډوالو خواخوږۍ څرګندونو لپاره تورخم ته تللی و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي په تورخم کې له هغه افغان کډوالو سره لیدلی دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هېواد ته راغلي دي. ښاغلي شهیدي پر نړیوالو بنسټونو او افغان سوداګرو څخه غوښتلی دی چې د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي. او بل بیا تېره شپه په نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې افریقا او اسټرالیا لوبډلې سره مخ شوې چې افریقا لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو 50 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې جوړې کړې. د افریقا بیټسمنانو به په دغه لوبه کې ډېره خرابه بې خونده لوبه ترسره کړله. د دوه لوبغاړو په چپه نورو ټولو لوبغاړو ډېره خرابه لوبه ترسره کړله. ونه توانېدله چې د اسټرالیا پر وړاندې یو ستر هدف کښېږدي. د 214 منډو هدف په تعقیب کې د اسټرالیا لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی. د اووه لوبغاړو په سوځېدو سره په 48 اوور کې د 214 منډو هدف ترلاسه کړي. د ساوت افریقا لوبډلې ته په 3 ویکټو ستره ماتې ورکړله او پایلوبې ته هم لاره پیدا کړله. د کرکټ د 2023 نړیوال جام اسټرالیا پایلوبې ته لاره پیدا کړله چې په پایلوبه کې د هند لوبډلې سره لوبېږي. دغه پایلوبه به د هند رامودې کرکټ لوبغاړي کې ترسره کېږي چې پر 19 نومبر به پایلوبه ترسره کېږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما موږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.